احمد مسعود پر نیمروز د ایران یرغل ستایلی او ویلی دی چې پر افغان خاوره د یرغل کولو لپاره د ایران ملاتړ یم، ایران دې هم زما ملاتړ وکړي. بلخوا ملا یعقوب د جګړې ځای ته خپل تازه دمې ځواکونه لیږلي تر څو د پیښې علت معلوم کړي. دا چې احمد مسعود نور څه ویلي، د ملا یعقوب لخوا لیږل سوي ځواکونه کومې نتیجې ته رسېدلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. احمد مسعود ایران ته وایي نه مې درته ویل چې زه مو ملګری یم. د طالبانو او ایران له سرحدي نښتې او ناندریو سره هم مهاله د طالبانو خلاف د یوې جنګي ډلې مشر احمد مسعود ایران ته ګیله کړې چې د ده له ملګرتیا یې ولې مخ اړولی دی. نوموړي په یوه ټویټ کې ایران ته کنایه لیکلي، نه مې درته ویل چې بل ځای مه ځه، زه مو ملګری یم. د هغه دغه ټویټ له مختلفو غبرګونونو سره مخ سوی. هیوادوالو یې په اړه ویلي چې احمد مسعود په ښکاره ایران ته د نوکرۍ وړاندیز کړی او ویلی دي چې دی د طالبانو خلاف غواړي ځان حمایه کړي. د احمد مسعود پلار احمد شاه مسعود د طالبانو د تیر نظام خلاف له ایران څخه د جګړې لپاره پراخ امکانات ترلاسه کول. بلخوا د افغانستان او ایران ترمنځ د نښتې ځای ته د حقیقت موندونکي پلاوي پر لیږلو د افغانستان او ایران موافقه سوې. د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونۍ نښتې وروسته دواړو خواو موافقه وکړه چې د حقیقت د معلومولو لپاره سیمې ته ګډ پلاوی ولیږي. د افغانستان د نیمروز ولایت د کانګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نښته کې لږ تر لږه 2 ایراني او یو طالب پوله ساتونکی شهید سوی او یو شمیر نور ټپیان سوي دي. ایران وایي دا نښته د ساسولې، حتم او ماککي د کلیو په شاوخوا کې سوې او په لړ کې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستل سوی دی، خو ایران وایي چې له توغندیو یې کار نه دی اخیستی. له نښتې وروسته د افغانستان او ایران د سفارتونو او د دوو خواو د دفاع وزارتونو ترمنځ تماسونه نیول سوي او همداراز په کابل کې د ایران سفیر او مرستیال یې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره وکتل. د ایران د سرحدي ځواکونو قمنداني وایي چې په دې نښته کې د دوی یو پوله ساتونکی وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. خو د ایران د پرنټ پیج په شمول ځینو ایراني رسنیو ویلي چې 2 ایراني پوله ساتونکي وژل سوي دي. له بلې خوا د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي اسیا د سیمې عمومي مدیر سید رسول نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان او ایران خلک او نخبګان دې هوښیار وي چې هر ډول نښته د دواړو هیوادونو په زیان ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.